کپتان ګلبدین نایب له ټولو حقیقتونو پرده پورته کړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د بي بي سي راډیو خبریال د ایمل پسرلي سره د ګلبدین نایب مرکه د ایمل پسرلي په دې پوښتنه پیلېږي چې خلک وایي تاسو یې باید د ورلډ کپ څخه مخکې کپتان نه وای ټاکلی او خلک د ماتو ستر لامل ستا د کپتان په توګه ټاکل بولي. تاسو د دې په هکله څه وایئ؟ ګلبدین په ځواب کې وایي خلک به هر څه وایي، کپتان ټاکل د کرکټ بورډ په لاس کې دي. دا کوم آسماني شی نه ده او نه په چا وحي راځي چې ته کپتان شوې. هغه وایي ما د نوروز منګل، محمد نبي او دا زغر د کپتانۍ لاندې لوبه کړې. زه د کرکټ بورډ یو کارمند یم. کرکټ بورډ په ما غږ وکړ چې ته باید کپتان شې او له ما مخکې راشد ته د کپتانۍ وړاندیز کړی و. هغه هم ورسره منلی و، خو وروسته راشد پښیمانه شو نو زه کپتان شوم. ګلبدین وایي زه د یوې غریبې کورنۍ سره اړیکه لرم، نه مې کورنۍ زوروره ده او نه کومه واسطه لرم، او که کرکټ بورډ کوم دا اوس ماته ووایي چې کپتاني پرېږده نو زه به یې پرېږدم، ځکه زه د کرکټ بورډ یو کارمند یم، هره خبره یې منم. هغه د راشد په هکله وایي چې کیدای شي راشد زما د کپتانۍ نه خوښ نه و، ځکه یې ښه لوبه ونه کړه او یا د فشار لاندې و، خپل استعداد یې په کار نه شو اچولی. وایي راشد سره په 2018 کال کې هم داسې شوي و، کوالیفای راونډ کې د فشار لاندې و، ښه لوبه یې نه شوه کولی. وایي کله چې د یو چا سره لوبه کوې هغه 3 ورځې مخکې لوبغاړې مطالعه کوي. هغوی زموږ ټولې منفي نکتې ځان سره نوټ کړې وې، نو همدا علت و چې لوبغاړي ښه ونه ځلېدل. نو ښه به دا وي چې ځان کې تغییر راولو او خپلې منفي نکتو ته فکر وکړو. ګلبدین وایي د افغانستان د خلکو توقع زیاته ده، خو رښتیا دا ده چې موږ ته اوس هم ډېر مزل پاتې، موږ باید په خپل فټنس کار وکړو. ګلبدین وایي چې په ځینو لوبغاړو باندې خېټه زوروره ده، هر څه چې زړه غواړي خوري. ښه مثال شهزاد ده، خو د فټنس له لحاظه د ښه فټنس بهترین مثال راشد ده. د میچ بایللو کې غټ علت دا ده چې ځینې خلک ډسپلین نه مراعاتوي. شهزاد ښه کرکټر ده، خو چې داسې کارونه کوي نو د ځان سره نه بلکې د وطن سره ظلم کوي. او آفتاب بغیر د اجازې د خور کور ته تللی و، نو په دې خاطر کور ته راولېږل شو. وایي انډي مولز نه زما خپلوان ده او نه مې دوست ده، هغه کپتان او لوبغاړو ته یو شان ګوري. که زما فټنس خراب وي کیدای شي ما هم د لوبډلې لرې کړي. ګلبدین نایب وایي مخکې مو چې څومره خواري کوله اوس هغومره خواري نه کوو، ځکه ښه لوبه نه کوو. وایي چې په دې خبرو کیدای شي زما نه ډېر لوبغاړي خفه شي خو ضروري دي. هغه وایي چې زه د کوچ سره په هره پرېکړه کې مشوره کوم، زه په یوازې هیڅ کله تصمیم نه نیسم او په راتلونکي کې به نتیجه هم مثبته وي. تاسو د ګلبدین نایب دغه خبرې څنګه ارزوئ؟ لوبغاړي له کپتان او کپتان له لوبغاړو خفه دی. تاسو د ګلبدین نایب دغه حقیقتونو ته په کتو سره څوک ملامت بولئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.